15 کلن حاجي محمد قاهر له تیرو 500 کلونو راهیسې کندهار کې له بیلابیلو ډبرو څخه د تسپو د جوړولو په لاسي صنعت بوخت دی. محمد قاهر وایي د کندهار د خاکریز ولسوالۍ د شاه مقصودي ډبرې ترڅنګ له جلال آبادي، کابلي، ماهیپري او هزارګي ډبرو څخه ګران بیه تسپې جوړوي. نوموړي وایي د تیر په پرتله اوس کندهار کې د تسپو جوړولو کار چې څه ناڅه برېښنایي وسایل ستا نسبتا اسانه سوی دی. پخوا د لاس کارونه وه، اوس د ماشین کارونه سوله، یعنې د هر شي د سره وڅرخېدله. هغه د پخوا کارونه نه دي. پخوا چې و موږ د لاس کارونه کوله. دا د کابل مایپر ډبره وه، دغه موږ کاروله، دا موږ رانیوله، دا بیا خپل تجاران لیدلوله، بیا یې مشهد ته وړله، نو دلته جوړېدلې معنه. دا مهال په کندهار کې جوړونکي تسپې د هیواد د ولایتونو ترڅنګ پاکستان، ایران او سعودي عربستان ته وړل کیږي. خو جوړونکي وایي که دولت ورته پاملرنه وکړي د هیواد د بازارونو ترڅنګ به یې په لاس جوړې سوي تسپې د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو ته هم ورسیږي. حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې زموږ دا ځای خراب دی. دا کوواډي تقریبا د 40 کاله زموږ مشران وایي دغه کوواډي د هغه موږ ته تصفیه شي کوله چې موږ ته یو ښه ځای راکړي، یو ښه د یو برق بندوبست مو وکړي، د یو ځای بندوبست مو وکړي. ولې دا معزز کسب دی، پاک کسب دی، حلال کسب دی، چې دا ښه سم ځای راکړي. برق مشکل موږ لرو، برقونه نشته په کندهار کې. اوس چې برقونه وای موږ دلته ډېر کار کولی سوای، نه چې برق اوس سم شي موږ دلته کارخانه فعاله کولی سو، د ملک ته ډېره فایده کېږي. د دغه د لارې څخه موږ خپل دلته خپل د لاس جوړ ورته کوو. د کندهار د معدن او صنایعو خونه وایي له دوی سره د تسپو جوړونکو د ناهمغږۍ له امله بهرنیو هیوادونو ته د کندهار جوړېدونکي تسپې له صادرېدو پاته سوي دي. خو د یادې خونې مشر وایي له دې وروسته به د تسپو د صنعت د ودې لپاره په کور دننه او بهر هڅې کوي. که دغه صنعتکاران د تسپو ده دوی سره همغږي سي او زموږ ریاست ته مراجعه وکړي او موږ به انشاءالله د دوی دغه ستونزې او دغه مشکلات چې موږ کولی سو چې دوی ته په بهرني هیوادو کې د دوی لپاره مارکیټینګ وکړو، په بهرني هیوادو کې د دوی په نندارتونو کې هلته دوی شیان کښېږدي چې یوازې د تسپې نه. دلته خو موږ شکر دی د دغه معدنیاتو څخه د ډبرو د معدنیات څخه ډېر غني هیواد یو، نو هغه کېدلی سي چې دوی دې ته ښه وسعت ورکړي او دوی د دغه دودیزه حالت څخه هم راووځي، یو څه پروفیشنل سي. په کندهار کې د تسپو جوړولو لاسي صنعت اوږده مخینه لري. کندهار ښار کې د مهال ګڼ شمېر داسې کارځایونه سته چې لسګونه کسان پکښې له ډبرو د تسپو جوړولو په صنعت بوخت دي. په کندهار کې له شاه مقصودي ډبرو جوړېدونکي تسپې نه یوازې په کور دننه بلکې له هیواده بهر هم ځانګړی شهرت او ښه بازار لري.